دا کوټه موږ دلته پورې کوټه کې ناست وو چې دلته یو ماشوم تیلی بل کړی و بس دا کوټه ترې څه وه چې رالو ټوله ختمه وه بستره او هر څه پکې اوس ټول سوي وه بیا مو څه وکړه بستره کوم ځای نه راوړه یا بستره دلته یو بل چا واده کړې وه او یو څو د کوروغ ورکړې وې اوس دپاره چې در سره مرسته وشوه بیا بیا بېرته راکړې موږ سره د اوس همدې کې اوسېږو او دا کوټې چت بیخي خراب کړ دا د اوسېدو نه ده چې موږ سره داسې مرسته وشي چې دا کوټه پرې جوړه اور چې بلیږي لوګې تخیجي دا به لوګې لمبې زما د زړه نزینا اور ته هجرا خاورې کړم چاته نارې کړم چاته وکړم فریادونه امتحان دا او ابتدا دا انجام په خیر چې انتها بسنګ وینا بسم الله الرحمن الرحیم د المقدس خیره بنسټ قدرمنو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات درنو ملګرو بهتره تاسو ته معلومه ده چې د المقدس خیره بنسټ هر هغه ځای ته ځان رسوي چېرته چې مشکل وي کوم ځای کې چې یتیم وي غربا وي هغه اړمن خلک وي او بیا په نن سبا وخت کې خو یو ځای داسې نشته که یتیمانو کونډو ته شوه نو هغه هم بې شمېره دي او که همداسې غریبانو ته شوه هم داسې اړمن خلک شته چې باور وکړئ داسې حال احوال یې موږ ته راغی چې د 50 روپۍ وریژې په دې ساحو کې خلک اخلي همدارنګه په کیلوګانو باندې وړه کورونو ته وړي درنو ملګرو نن یوې داسې کورنۍ ته راغلم چې هم اړمن دي هم یتیمانان دي او هم د غربت سترې کیسې په دغه کور کې دي څو ورځې مخکې موږ دې کورنۍ ته راغلو یو ګاونډي راته زنګ ووهلو چې دغه یتیمانان چې زما په څنګ کې درېدلي دي د دوی پلار وفات شوی دی په دغه کوټه کې اوسېږي تاسې کوټه بهتره ولیده درنو ملګرو د یو ماشوم د بې احتیاطۍ له وجې دوی نه چې یو تیلی یې بل کړی و یو ماشوم او نور د دوی بلې کوټې ته تلي هلته ناست وو چې کوټې اور واخیسته د کوټې چت هم وسو او همدارنګه بستره چې څومره پکې وه هغه هم وسوه دننه تاسې ټول کلیپ ولیده ټول ویډیو تاسې لیدلی شئ موږ د دې ماشومانانو د کوټې هغه تصویران شیر کړل د بهر هیواد یعنې د سعودي عربستان نه یو ورور 15,000 افغانۍ مرسته وکړه موږ دغه مرسته دوی ته د بسترې دپاره راوړې وه چې بستره ورته په واخلو خو چې د دوی نه معلومات وکړو نو دوی ویل چې د بسترې واده یو بل ورور کړې ده یو نورو 2 ورونو د بسترې واده کړې ده او موږ کره بېګاله د خوراک دپاره هېڅ نشته موږ ته خوراکي توکي پرې راوړه نو ورونو که موږ وګورو که بستره هم ورته نور نه واخلي یا به یو 2 توشکه یو 2 بړستنې وي دا ماشومان چې دي تقریبا د فامیل نه مې وروسته تاسو خبر شئ دې سره غږېږم خو خوراکي توکي چې دا مو رامخکې کړل همدارنګه د کوټې چت تاسې ولیده دا کوټه بیخي ختمه ده دا باید دوی راوسپړي ځکه په دې کې هېڅ مرمت هم نه کېږي باڼه سې مکمل هغه ماتې ډاګې پکې تاسو ولیدې یوازې یو تیر دی پکې نو که هغه ورونه چې په بهر هېواد کې یستی څرنګه چې مو د دغې ماشومانو لاسنیوی وکړو دغه خوراکي توکي ستاسې په مرسته راغلل دغسې راسره د دې کوټې په رغېدو کې د دې په چت په جوړېدو کې یعنې باید دې ته یو نوې کوټه جوړه شي نو په هر هېواد کې چې ملګري یستی که هېواد دننه یستی او شتمن خلک یستی څوک چې هم زموږ دغه ویډیو ګوري باید په دغه برخه کې راسره مرسته وکړئ ستاسې په مرسته باندې د دغسې یتیمانانو په مخ باندې مسکاګانې راغلي دي هغه ورونه چې مرسته یې کړې ده ژوندي دې اوسي او باید نورې مرستې هم د
د دغسې کورنۍ دپاره زموږ سره تاسو اسماعیل دا کوټه څنګه وسوه؟ دا کوټه موږ هلته پورې کوټه کې ناست وو چې دلته یو ماشوم تیلیبل کړی او بس دا کوټه ترې څه وه چې رالو ټوله ختمه وه. بستره او هر څه پکې وسو؟ ټول سوي وو. بیا مو څه وکړه؟ بستره به کوم ځای نه راوړه؟ یا بستره دلته یو بل چا واده کړې وه او یو څوک د کوروغ ورکړي وي اوس دپاره چې در سره مرسته وشوه بیا به بېرته راکړې. موږ سره د اوس همدې کې اوسېږو او دا کوټې چت بیخي خراب کړه. دا د اوسېدو نه ده چې موږ سره داسې مرسته وشي چې دا کوټه پرې جوړه. ستاسو پلار وفات شوی دی؟ نور مړه خو نه لري؟ یو همدا څلور کسې وو، پنځه دا واړه. نور خو غټ د مزدورۍ نه لري؟ نه بل داسې نشته. اوس د خلکو نه څه غواړي چې کوټه درته مخکې جوړه شي، بستره خو یو څه د ګاونډیانو نه څو ورځو دپاره راوړې صحیح ده، او کوم ورونه چې واده کړي د هغوی معلومات نشته چې یو جوړ بستره به وي، دوه جوړه بستره به وي. تاسو څو نفر یاستئ ټول؟ موږ فامیل نه کسې یو چې موږ دا بستره خو داسې وعدې خلکو کړي دي چې درکوي، خو موږ ته چې د بسترې نه مخکې دا کوټه جوړه شي خبرې. او چې که بستره اوس نو سرپناه ضرور ده چې کوټه جوړه شي. او ته خو سبق نه وایې؟ سبق مو ویل، شپږم پورې مو ویل، اوس تورخم له ځو. غربت ته مو پاتې شو دغه؟ تللی تورخم له وځو. تورخم کې څه کار کړي؟ ویلچر چلو. ویلچر چلو؟ هغې کې څو روپۍ ګټې؟ کله 200 ګټو، کله 50 ګټو، کله چې همداسې مو راشکره شي. کلدارې؟ قسم دومره تر ماخستانه پورې یوه پیره تور ګېټه پورې شي. موږ سره چې کوم د خلکو سعودي عربستان نه مرسته کړې ده موږ ته ورسېده او ډېره مننه، موږ به ورته دعاګانې کوو. درنو ملګرو، که هر څومره خبرې هم وکړو، اخر هم په دې خبره راڅرخي چې ستر غربت په دغه کورنۍ کې دی او همدغسې نورې کورنۍ هم شته. هغه ملګري چې د سعودي عربستان نه د دې کورنۍ سره د بسترې دپاره 15,000 افغانۍ را جمع کړې وې. مخکې مو هم درته وویل د دوی په خوښه باندې چې د بسترې واده ورسره دوه نورو نفرو کړې ده. د دوی په خوښه موږ دوی ته دغه خوراکي توکي راوړل، ځکه دوی ویل چې موږ کره بېګاره د خوراک څه نشته، بستره او د کوټې چت خو وروستۍ خبره ده. نو هغه ملګري چې څوک هم د دغه کورنۍ حال ګورئ، دغه کوټه مو ولیده، د کوټې د چت دپاره، د کوټې د جوړېدو دپاره نورې مرستې را سره وکړئ. د اوس لپاره مو دغه خوراکي توکي هم ورته راوړل، د بسترې دپاره نور د ورونو وعدې کړي. نو ورونو چې د چا څرنګه وس هم وي، وس یې هم برابر وي، دغسې کورنیو دپاره زموږ سره مرستې وکړئ.